السلام علیکم ملګرو. وزیر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا په عمران خان باندې یو ډیر غټ الزام لګولې دی. بل طرف ته د نگران وزیر اعظم حواله سره هم سنوي اپډیټس راغلي دي. کپتان عمران خان سره یو ډیر اهم کس خفیه ملاقات کړی دی. د کې څومره حقیقت ته د پی ټی آی او جی ایچ کیو خپلو کې رابطې بحال شوې دي او کنه د حواله سره هم سنوي اپډیټس راغلي. کله هم چې عمران خان اسلام آباد تراشي، اسلام آباد کې یو ورځ تیره کې یا شپو کې، نو د هغې په سبا خامخا دا خبر ورل کیږي چې عمران خان خفیه ملاقات کړی دی یا د عمران خان پاک فورټ سره ملاقات شوی دی یا رابطې بحال شوي. داسې قسم خبرونه راځي. نو په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو چې دې کې څومره حقیقت دی. بل په اسمبلی کې یو بل پاس شوی دی، د هغې حوالې سره هم څه نوي اپډیټس راغلي دي. آرمي ایکټ ترمیم بل، په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکوئ. راځو چې د خبرونو ډیټیل سره خبره تاسو سره دا ډیټیل کېدم ستاسو وړاندې. قومي اسمبلی د آرمي ایکټ بل ترمیم بل پاس کړی دی. په قومي اسمبلی کې دا بل وزیر قانون طارق اعظم پیش کړو. د دې بل اطلاق به په سیویلین باندې نه وي. د دې بل به سپریم کورټ کې جاري مقدمو باندې هیڅ اثر نه وي. اوس چې کومې مقدمې په سپریم کورټ کې روانې دي دا بل به په هغې باندې نه امپلیمنټ کیږي. بل طرف ته وزیر قانون ویلي دي چې چا سره د بل ملک نیشنلټي وي هغه پاک فوج کې نشي شاملېدی. چې یو کس سره ډول نیشنلټي وي، لیټ سپوز یو کس دی هغه سره د پاکستان نیشنلټي هم دا ورسره یا د انګلینډ نیشنلټي یا د هر ملک نیشنلټي دی چې مطلب هغه سره ډبل نیشنلټي دی، یو د پاکستان یو د بل ملک، نو هغه په پاکستان فوج کې پاک آرمی کې هغه جاب نشي کولی. بل آرمی ایکټ بل ترمیم بل مطابق د ملک سلامتی او مفاد کې حاصل شوی معلومات غیر مجاز انکشافات باندې به سزا وي او متعلقه کس ته به 15 کاله قید هم وي. د بل مطابق پاکستان او افواج خلاف هر قسم انکشاف باندې به هم کاروایی کیږي. فوج بدنام کول یا نفرت خورول په میډیا باندې هغه کس ته به هم سخت سزا ملاویږي او جرمانه په هم لګي. او د داسې قسمه خلکو باندې به چې کومه مقدمه دغه کیږي د هغې مقدمه فیصله په ملیټري کورټ کې کیږي چې کوم سړی د آرمي خلاف بکواس کوي په انټرنیټ باندې یا په سوشل میډیا یا په الکترونیک میډیا د پاکستان فوج بدنامولو کوشش کوي یا د پاکستان بدنامولو کوشش کوي، نو دغه خلاف به سخته کاروایی کیږي. بل نگران وزیر اعظم حواله سره ټولو پارټو ته هدایات جاری کړل شوي دي چې 2 ورځو کې د نگران وزیر اعظم حواله سره خپل رای موږ سره شریک کوي، خپل نمونه راکوي چې کم کسان تاسو څوک غواړئ چې هغه د ملک نگران وزیر اعظم جوړ کړل شي. د عمران خان باره کې مخکې هم دا خبر ورل شوی چې کله عمران خان په اسلام آباد کې شپه کړې وه چې عمران خان سره جنرال عاصم منیر ملاقات کړی دی، چونکې کې هیڅ قسم حقیقت نو. اوس عمران خان تاسو د ویډیو سټارټ کې هم مووي چې کله هم عمران خان په اسلام آباد کې شپو کې یا ورځ تېره کړي، نو خامخا داسې قسم خبر ورل کیږي چې د عمران خان پاک فورټ سره ملاقات شوی دی، خو چونکې دی کې هیڅ قسم حقیقت نه وي. اوس بیا خبر وایرل شوی چې عمران خان سره یو ډېر اهم شخصیت ملاقات کړی دی، نو دی کې هیڅ قسم داسې حقیقت نشته دی. بل شهباز شریف په عمران خان باندې دا الزام لګولی دی چې عمران خان په پاکستان فوج کې بغاوت پیدا کولو. دا د شهباز شریف سویم الزام دی چې په عمران خان باندې لګي او بې بنیاد الزام په عمران خان باندې لګي چې عمران خان په پاکستان فوج کې بغاوت پیدا کولو، پاکستان فوج کې باغه نفرتونه خورولو. دا شهباز شریف چې کوم دی اوس کرنټلی په عمران خان باندې دا الزام لګولی دی. نو تر اوسه پورې دا اپډیټس چې کوم په دې ویډیو کې تاسو سره ما شریک د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.